رڼا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې د حکمت ارین درته وړاندې کوم. ژمی راغی، واورې وورېدې، خو ما د کتاب پاڼه هم وانړوله. ډېر وخت به پر توده توخانه پروت وم. مور به مې نصیحت راته کوه، په غیر مستقیمه توګه به یې د خپل خاوند طرفداري کوله. زما راتلونکي ژوند ته به هیله مند نه وه او ټول ارمانونه یې په ما پورې تړلي ښکارېدل. خو زما فکر بل لوري ته و. د ژوند لپاره مې یوه بله لار ټاکلې وه، داسې یوه لار چې د پلار او مور مې نه وه خوښه. د مشرتوی امتحانونه واخیستل شول، ما سپینې پاڼې ورکړې، خو کله چې درسونه پیل شول نوم مې د 12م صنف په حاضرۍ کې لیکل شوی و. حیران شوم. معلمانو ته مې ویل چې ما یوه سوال ته هم ځواب نه و لیکلی، خو دوی ویل چې ته تکړه او باید په 12م صنف کې کښېنې. ما به څه ویل؟ پوهېدم چې دا مې د پلار کار دی او د هغو په خبرو کې معلمانو هیڅ هم نه شو ویلی. ورځې تېرېدې، پوره 15 میاشتې مې رڼا نه وه لیدلې، خو د جانداد له خولې به خبرېدم چې تر پخوا زهیره شوې ده، تل ژاړي او مور یې په تریو تندي خبرې ورسره کوي. یوه ورځ مې د جانداد په خوله هغې ته یو پیغام ورولېږه، یا مرګ یا رڼا. له هغې وروسته به جانداد راته ویل چې د نجلۍ تمه پیدا شوې ده او رنګ یې ورځ په ورځ ښه کېږي. خو زه ورو ورو کمزوری کېدم، په نه خبره به غوسه راتله او تر خپله وسه به مې د پلار له دیده ځان پټ ساته. 4 میاشتني امتحانونه هم راورسېدل، خو کله چې نتایج اعلان شول خوله مې له حیرانۍ نه سره ټولېده. زه په یو مضمون کې هم پاتې نه وم. څه موده نوره هم تېره شوه او بیا یوه ورځ چا راته وویل چې زموږ څو تنه کلیوال ایران ته روان دي. بله چاره نه وه. پوهېدم چې پلار مې ضرور د 12م صنف سند راته اخلي، خو ما نه غوښتل چې د هغه پلان عملي شي، ځکه مې ایران ته د تګ نیت وکړ او یو خړ سپي د چاود پټه خوله له کوره ووتم. له کلیوالو سره د ولسوالۍ په بازار کې ملګری شوم. زموږ موټر ډېر وځنډېد، لمر راوخوت، خو مسافر لا نه و پوره. کله چې موټر حرکت وکړ یوه ټیوټا لنډه راوګرځېده او زموږ لاره یې بنده کړه. په ما پسې مې پلار څو کلیوال رالیږلي وه. خدای خبر چې دی به چا خبر کړی و، خو کلیوالو زما د سفر ملګرو ته وویل چې که مو جمال در سره بوت نو د ملک عبدالکریم بدي مو مبارک شه. کله چې کور ته راغلم پلار مې په چوتره کې ولاړ ولید، تندی یې له ګونځو ډک و او په خوشکی راته وویل چې څه غواړې؟ ما هم لنډ ځواب ورکړ، رڼا. پلار مې په هماغه شیبه هیڅ ونه ویل، خو د غرمې ډوډۍ پر مهال یې په کلکه رایاده کړه چې رڼا دې له زړه وباسه. نه زموږ کور کومه یتیمخانه ده او نه هم د یوې خوارې کونډې لور د ملک عبدالکریم خان کلا ته راودیدی شي. ما یوازې ورته وژړل، خو ماخوستن مې مور ته وویل چې ډېر ژر به دا کور پرېږدم. له هغه وروسته مې پلار هره ګړۍ پوښتنه راپسې کوله، په ما پسې جاسوسان واچوله او ان له ډېرې وړې خبرې به هم خبرېده. دی پوهېدلی و چې نه انګریزي وایم او نه مې هم د مکتب له کتابونو سره جوړه ده. په دې خبره ډېر ځورېده. کله کله به یې خوشکه راته کوله او چې خوشکې به کار ونه کړ بیا به یې په پسته ژبه راته وویل چې زما خیر غواړي. یو ورځ مې پلار له کوره ووت، یوه اونۍ ورک و. مور مې راته ویل چې پاکستان ته تللی ده، خو زه یې د تګ په علت ونه پوهېدم. د هغه په غیاب کې د کور پرېښودل هم راته ګران و، خو کله چې بیرته راغی په هماغه ګړۍ یې خپلې کوټې ته ور وغوښتم. رایاده یې کړه چې له قاچاقبر سره غږېدلی یم. 8 لکه کلدارې مې پیشکي ورکړي او ته باید له امتحانه وروسته لندن ته لاړ شي. پلار مې ډېرې خبرې وکړې، خو کله چې خوله ستړې شوه زما نظر منفي و. یو ځل بیا کاوړ ورغی، سپکې سپورې راته وویلې او له خولې څخه یې ځګونه باد شول. څو ورځې وروسته یې بیا ور وغوښتم. دا ځل یې تندی غوړېدلی و او په پسته ژبه یې راته وویل چې سمه ده، رڼا به دې کور ته راشي، خو په یو شرط. دا چې ما هغه ګړۍ څنګه احساس درلود نشم ویلی، خو پوهېدم چې په ژوند کې مې دومره خوشحالي نه ولیدلې. زه د هغه هر شرط ته تیار وم. پلار مې رایاده کړه چې لندن ته به ځي. دلیل یې دا و چې له یوې خوا یې تاوان شوی او له بل لوري یې په بهر کې د زوی لوړې زده کړې لویه هیله ده. دا یې هم ویل چې تر اوسه لا د واده نه او 2 کاله وروسته به د کوژده او واده یو ځای وي. ما هم شرط ورته کېښود، دا چې کوژده به اوس وي خو واده ته کلونه صبر کولی شم. پلار مې په خندا راته ویل چې زما ژبه ده، هیڅ وخت له خپلې خبرې نه اوړم. زه په دې پوهېدم، خو د لا ډېر ټینګار لپاره مې د قسم د خوړلو ورته وویل. د هغه په ټنډه کې ګونځې پیدا شوې. یوه شیبه غلی و، ځمکې ته یې کتل، خو بیا یې سر پورته کړ او په خوشکې راته وویل چې سمه ده، د غزني په اولیاو قسم درته خورم. د پلار په قسم کې مې نور څه نشو ویلی. د هغه لاسونه مې ښکل کړل او په منډه له کلا ووتم. جانداد مې خبر کړ، دی هم بې له ځنډه زاړه چمبر ته روان شو. له هغه وروسته مې یو ځل بیا ژوند ته تمه پیدا شوه. له درسونو سره مې زړه وتاړه. تل به مې کتاب مخې ته نیولی و او د مور او پلار منونکی زوی وم. کلني امتحانونه مې ورکړل او بیا داسې ورځ هم راورسېده چې په سبا یې باید ما کلی پرېښی وای. په هغه ورځ ډېر خواشینی وم. د رڼا لرېوالی مې نه شو زغملی، خو کله چې به د پلار قسم رایاد شو ځان ته به مې تسلي ورکوله او راتلونکي ته به په تمه وم. ماسپښین مې د جانداد په واسطه رڼا خبره کړه چې غواړم در سره ووینم. مخصوصا ناوخته له کلا ووتم. د چمبر دروازه خلاصه وه او د رڼا له رالیږل شوي پیغام سره سم باید کادانې ته ورغلی وای. همداسې مې وکړل. تپه تیاره وه، هیڅ هم نه ښکارېدل.
زړه مې لړزېده. پر پروړه کېناستم او د رڼا د راتلو په تمه پاتې شوم. ښه شېبه ووته، بیا مې د پښو ښکالو تر غوږ شوه او شېبه وروسته مې یو وارخطا غږ واورېد. جماله؟ ورو مې وټوخل. دروازه خلاصه شوه، ورسره مې سلګۍ واورېدې. ولاړ شوم. په توره شپه کې مې لاسونه وغځول. ګوتې مې له یو چا سره ولګېدې. ژړا مې واورېده او شېبه وروسته مې د رڼا سر پر ټټر پورې ولګېد. ما په لومړي ځل رڼا په غېږ کې ونیوله. دواړه ورو ورو ژړل. بیا زه غلی شوم، خو رڼا لا اوښکې تویولې او شېبه وروسته مې ټټر د هغې په اوښکو لوند شو. وروسته مې د رڼا سر ورو له خپل ټټره بیل کړ. دواړه پر پروړه کېناستو، خو د رڼا سلګۍ نه درېدلې. ښه شېبه نوره هم ووته. رڼا ورو ورو ژړل او بیا یې په غریو کې وویل چې کاشکې تل وړکتوب وای. زړه مې درد وکړ. یو ځل مې بیا د رڼا سر خپل ټټر ته رانږدې کړ او له دې سره د نجلۍ ژړا زور ونیو. ژړا یې نه تم کېده. زما هم سترګې ډکې وې او په دې ژړا کې ډېر وخت و. وروسته رڼا ولاړه شوه. اورلګیت یې ولګاوه او په کونج کې مخ کې ایښودل شوې لمپه یې بله کړه. په بیړه مې ورته وکتل. د دړې له چولو څخه رڼا وتله. ولاړ شوم او خپل څادر مې په ورو پورې راوځړاوه. بېرته په خپل ځای کېناستم. نجلۍ ته مې وکتل. ډنګره شوې وه، خو ښکلې ښکارېده او تر غټو خړو سترګو یې تور او اوږده باڼه راتاوه. زه تر ډېره هلته کېناستم. له رڼا سره مې خبرې وکړې. په وار وار مې د خپل پلار قول ور یاداوه او ډاډ مې ورکوه چې یوازې 2 کاله نور هم صبر وکړه. ما رڼا ته تر هغو خبرې وکړې چې سلګۍ یې په مسکا بدلې شوې. له کادانې د راوتو پر مهال مې هغې ته خپل یو عکس ورکړ. دا د لستوڼي د کمرې په واسطه اخیستل شوی تور او سپین عکس و. هغې عکس په ټټر پورې ونیو او کله چې د وروستي ځل لپاره راته وکتل، غټې خړې سترګې یې له اوښکو ډکې وې. سهار په خړه مې کلا پرېښوده. له کلي ووتم. شېبه مې مزل وکړ. بیا مې شاته وکتل. له کلي د راوتلې ګوښې ولاړ چمبر د بام پر سر یو څوک ولاړ و. جمال غلی شو. څراغ ته یې وکتل. پلته سوځېدلې وه. څراغ یې ورپورته کړ. له تیلو تش و. بیرته یې پر خپل ځای کېښود. پلته یې پورته کړه. ویې ویل موږ 4 تنه وو. په ستړو لارو مزل مو وکړ. له پاکستانه ایران ته واوښتو. هلته مو د پولیسو لخوا وهل وخوړل. د ترکیې په غرونو کې مو لار غلطه کړه. له یونانه وروسته سمندري طوفان شو او په پای کې له یوې میاشتې ستړي او خطرناک سفر وروسته لندن ته ورسېدو. هغه مهال په افغانستان کې د طالبانو واکمني وه. جګړې زور نیولی او په غربي هیوادونو کې به افغانانو ته دومره ستونزې نه پیدا کېدلې. ستا پلار هم مرسته راسره وکړه. مکتب ته یې بوتلم. انګلیسي مې یو څه ښه وه. امتحان یې رانه واخیسته او په 10م صنف کې یې ونیولم. هلته ما یو واقعي ښار ولید. هوایي سړکونه، تر ځمکې لاندې روان اورګاډي، ښکلي تعمیرونه، دا هر څه عصري جوړ شوي وه. خو ما دومره خوند نه ورڅخه اخیست. زما په زړه کې به تر کلي وتلی زوړ چمبر ولاړ و او ډېر وخت به مې د رڼا په اړه فکرونه کول. زه به غلی وم. خپل درسونه به مې ویل او زړه ته به مې ډاډ ورکاوه چې 2 کاله دومره وخت نه دی. له رڼا سره به واده وکړم او هڅه مې دا وه چې هغه هم لندن ته راولم. 1 کال ووت او زه 11م ته کامیاب شوم. تر دې دمه مې انګلیسي ښه شوې وه او په درسونو کې هم بد نه وم. هغه وخت په ټول غزني کې ټلیفون نه و. مسافرو ته به لیکونه یا فیتې یا کیسټ ورلیږل کېدې او که خبره ډېره بیړنۍ و نو د یو ټلیفون لپاره به خلک پاکستان ته تلل. په 1 کال کې مې یوازې یو ځل پلار له کوټې ټلیفون راته وکړ. دی ډېر وغږېد. د کور ټول احوال یې راکړ. خو کله چې مې د رڼا پوښتنه ورنه وکړه، اړیکه پرې شوه. 8 میاشتې نور هم ووتې. 2-3 لیکونه مې د پېښور له لارې د خپلو خپلوانو په پته کور ته ولېږل، خو ځواب یې رانغی. زه خواشینی وم. زړه مې له اندېښنو ډک و، خو بیا مې هم ځان ته ډاډ ورکاوه چې پلار مې ژبه راسره کړې ده او دی به له خپلې خبرې نه اوړي. 1 بله میاشت هم ووته. ما 12م نوی خلاص کړی و او پوهنتون ته مې تیاری نیو چې یو مازدیګر ستا پلار یو پاکټ راته ونیو. پر پاکټ د پاکستان او لندن د پوسټ ټاپې لګېدلې وې. خپلې کوټې ته لاړم. په بیړه مې پاکټ خلاص کړ. یوازې یوه فیته پکې وه. فیته مې ټیپ ته ور واچوله. ښه مې په زړه دی. د عبدالله مقري یوه سندره وه. هر څه به هیر شي نه هیریږي وطن، د مسافرو به یادیږي وطن. بیا یو دم ساز قطع شو. پلار مې د السلام علیکم په ویلو سره خبرې پیل کړې. غږ یې خواشینی و او د کور د حال احوال په اړه لنډ وغږېد. وروسته یې په غریو کې یوه خبره له خولې راووته. زویه، رڼا ناپاکه وخته. هغه یې له خیرو چرسي سره په کادانه کې ونیوله. ما به څه حال درلود؟ په دې زه نه پوهېدم لیونی وم، په صد وم که نشه، خدای خبر. دومره پوهېدم چې هیڅ هم نه وینم. په زړه کې بیدار وم، خو لاس او پښې مې له حرکته لوېدلي وو. وخت هم نه راته معلومېده. سهار و، غرمه وه که ماخوستن. هر څه تک تور برېښېدل. زړه مې راته ویل چې چیغه کړه، خو له خولې څخه مې غږ نه راووت. پر مټ مې خوله ولګوله، خو د درد احساس راته پیدا نه شو. نه پوهېدم چې څومره وخت به وتلی و. خو یو وخت مې یو تت ساز غوږو ته راته او چې کله مې سترګې رڼې کړې، پر کیڼه خوا ړنګ پروت وم. په زړه کې مې راتېره شوه، آیا خوب مې لید؟ ژر مې د ټایپ پر بټنه ګوته کېښوده. فیته مې مخکې تېره کړه او کله چې مې د سر له خوا پر 2مه بټنه فشار راوړ، د پلار غږ مې واورېد.
هغه یې له چرسي خیرو سره په کدانه کې ونیوله. د غزني په اولیاو قسم درته خورم که زما په ویلو کې کوم شک در لویږي د خپلې مور خبره خو به منې. په فیته کې یوه لنډه وقفه راغله. بیا مې مور یوازې یوه خبره وکړه. رښتیا وایي. وروسته یو دم وژړل. بیا ټایپ بند شو. یو لنډ ساز رغی او وروسته له هغه د ریکارډ سویچ وهل شوی و. لومړی مې د غوا رمباړه واورېده. بیا د ماشومانو د لوبو شور ماشور و. ورپسې د چلم د څه کولو غږ، ټوخی او دا جملې: زه خیر محمد یم، د کونډې لور چا نه کوله، هیله یې ختلې وه، زه ورباندې مهربانه شوم، رڼا اوس زما ښځه ده. له دې وروسته هیڅوک هم نه و غږېدلي. د فتې دواړه خواوې د مقري له سندرو ډکې وې. ما ماته خوړلې وه. له ځانه، له رڼا او له وطنه مې ورټ وشو. په خیال کې مې رڼا څو ځله تر غاړې ونیوله. هغې به لاس پښې وهلې، له حرکته به ولوېده، خو ما به بیرته را ژوندی کړه او بیا به مې د هغې غټې خړې سترګې په ګوتو راوویستې. ما ته ژړا راتله، خو ژړلې مې نه شوی او دا تر ټولو تریخ درد و. جمال یوه سړه ساه واخیسته او خپلې خبرې پسې وغځولې. له هغه وروسته مې په زړه کې د رڼا په ځای تیاره خوره شوه. ان د قرهباغ نوم هم بد را باندې لګېده او فکر مې وکړ چې خدای زما لپاره کومه خوشحالي نه ده لیکلې. جمال خپل تندي ته لاس ونیو. یوه شیبه غلی و، خو بیا یو دم وژړل. ګلالۍ په بیړه هغه ته وکتل. جمال په ژړا کې چیغه کړه: خو دا هر څه دروغ و، پلار مې دوکه راکړه، د خپل قسم مات کړ، رڼا پاکه وه، پاکه وه، پاکه. جمال د یو ماشوم غوندې ژړل او د ګلالۍ سترګې هم له اوښکو ډکې وې. ښه شیبه ووته او بیا جمال په غریو کې وویل: دا زما د پلار لخوا یوه جوړه شوې ډرامه وه، بله چاره یې نه لیده. چرسي خیرو ته یې 2 لکه روپۍ ورکړې وې، یوازې په دې خاطر چې له رڼا سره واده وکړي. کونډې هم څه نه وویلي، دا یې خپله پرده ګڼله. هغه پوهېده چې یوه بدنامه نجلۍ له چرسي خیرو پرته بل څوک نه کوي. بوډۍ د غمونو له لاسه دومره بېسېکه شوې وه چې د خپلې لور د واده په 2مه یې ساه ورکړه. رڼا، ته به ما وبکې؟ جمال په زوره وژړل او خبرې یې پرې شوې. د تر ډېرو ژړل. وروسته یې د څادر پیڅکه په خپلو سترګو تېره کړه. پرته له دې چې ګلالۍ ته وګوري، ورو یې وویل: په دې خبره ټول کلیوال پوهېدل، خو زما د پلار له ویرې چا څه نه راته ویل. ځان ته یې جنجال نه پیدا کوه. خبره هم تېره وه او زه وروسته پوه شوم چې پلار مې ولې له کلیوالو سره ګوښی نه پرېښودم. حالات نه و خراب. دی ویرېده چې څوک به د رڼا نوم مخ ته راواچوي او د ده دروغ به سپین شي. ان کله چې په لندن کې وم، لا قرهباغ ته زما په راتګ نه و خوشحاله. بانه یې دا وه چې حالات ښه نه دي، خو کله چې مې له تا سره کوژده وکړه بیا هیڅ خبره نه وه. جمال ولاړ شو. ګلالۍ ته یې وکتل. د سوځېدلې پلتې سره او تته رڼا یې پر مخ لګېدله. ورو یې وویل: کومه بله پټه خبره نشته. په څه چې زه پوهېدم اوس ته هم پوهېږې. ستا خپله خوښه. تر سهاره وخت لرې، فکر وکړه. تصمیم دې خپل دی. زه به تر 8 بجو درته ماتلی یم. جمال ګام واخیست. ورو ته یې لاس ور وغځاوه، خو یو دم ودرېده. ویې ویل: هو رښتیا، یوه خبره مې هېره شوه، پاڼه هم را سره بیایم. ګلالۍ په حیرانۍ ورته وکتل. جمال زیاته کړه: ما لندن ته 2 ځله تلیفون وکړ. ملګری د خدای ژوندي لري. 2 اونۍ مخکې مې رڼا ته پاسپورټ جوړ کړ. اوس 6 میاشتنۍ ویزه ورته راغلی ده. بیا به یوه دایمي چاره وکړم. غواړم چې پاڼه د خپل اولاد غوندې وروزم. خدای مهربانه دی، ګوندې رڼا به مې د هغې په خاطر وبخي. جمال دا وویل، مخ یې واړو او پر زینو کښته شو. سهار په 8 بجې یو کوچنی موټر له کلي ووت. شیبه وروسته د یوې ټیټې غونډۍ خواته ورتاو شو. له موټره 3 تنه کښته شول: جمال، ګلالۍ او پاڼه. ګلالۍ د موټر تر څنګ ودرېده، خو وړه نجلۍ او ځوان د غونډۍ سر ته وختل. دوی لنډه شیبه د یو قبر تر څنګ کېناستل. د قبر پر سر تړلې سپینه ریتاړه یا ریښکۍ لا پاکه وه او پر خړه خاوره یې د نورو قبرونو غوندې بوټي نه و راشنه شوي. جمال او پاڼې یوه شیبه اوښکې تویې کړې او بیا مخ پر زوړ د موټر خواته ګړندي روان شول. خو نجلۍ به کله کله شاته مخ ورواړوه او شنو زرغونو جنډو ته به یې وکتل. په برج کې 2 تنه ولاړ وو. یو په عمر پوخ، چاغ او ګردی سړی او بله هم یوه سپین سرې ښځه. د دوی سترګې له اوښکو ډکې وې. ورو ورو یې ژړل او په موټر پسې تر هغو کتل چې تر یوې غونډۍ پناه شو. پای د 1486 بریز کال د هوت 18 کابل خیرخانه.